الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. معززو ایوخور دا پښتنه کړې ده چې د اولاد د فرمانبرداري او د اصلاح لپاره دعا یا وظیفه راوښیاست. الجواب بالله التوفیق. محترمو، د اولاد د فرمانبرداري د سعادت مندي او د اصلاح لپاره دغه یو بهتره دعا ده، دا ډیره زیاته وکړئ، خپل ورد او وظیفه یې وګرځوئ. په قرآن عظیم الشان کې راځي په سورة الفرقان کې الله رب العالمین فرمایي: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. دغه آیت شریف دی او په دې کې معنا د دعا پرته ده. نو د دعا په نیت باندې د هر منځه وروسته باید اووه واره وویل سي. دا په سورة الفرقان کې راځي د 19 سپارې سورة الفرقان 4 نمبر آیت دی. دغه ځای شروع کیږي دا آیت: والذین یقولون. دغه وروسته بیا پسې دغه دعا ده: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. دغه ځای به تاسو هم وایست: ربنا هب لنا من ازواجنا. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.